د موجوده حالاتو پسې یوه قصه رایاده شوې یو باچا او د هغه رعایا کم خلک چې هغه ډېر زیات بې غیرته شوي انتهایي بې غیرته نو هغه که به یې پرې ټیکس لګو که به یې ګراني راوستنې خلکو ته به هېڅ مسله نه وه څه احتجاج هېڅ به یې هم نه کول نو دا باچا هم د خلکو د بې غیرتوب نه سخت تنګ شوی و چې یاره دا څنګه خلک دی دوی کې خو بیخي څه دغه نه راځي نو خپل وزیر سره یې دغه وکړو چې یاره دا خلکو کې به دا غیرت څنګه راځي هغه ورته وایي باچا سلامت دا خلک روزګار له ځي د بل ښار ته او په منځ کې یو پل دی نو که دغلته ورته مونږ یو کس ودرو د یو سپایي ودرو په دې پل کې او دا سپایي هر یو کس له په تشریف کې دوه دوه لتې ورکوي نو دا خلک به تنګ شي او یوه ورځ به راشي احتجاج به وکړي او را به شي موږ پسې نو بس باچا سلامت هم هغه شان وکړه او سپایي ورته ودرو هغه به قطارونه به ولاړ وي یو کس له به یې دوه دوه لتې ورکولې او هغه به هغه پل کراس کوو یوه ورځ دا خلک ډېر زیات تنګ شوی دی او جلوس یې جوړ کړی دی جلوس په شکل کې باچا ته روان دي باچا سلامت ته هم خبر راورسېد چې خلک را روان دی او غوسه دی هغه ښه زر زر یې دربار ولګو خلک چې راغلو اوس هر یو خبره کوي باچا ورته وایي چې داسې حساب دی تاسو ټول که لګیا یئ نو زه نه پوهېږم خو یو کس رامخې ته کوي هغه به خبره وکړي او نور به مطلب د ټولو طرفه به هغه یو کس شي بس یو سړی راغی او هغه مخې مخې ته شو باچا ته وایي چې باچا ورته وایي تاسو څه مسله وه ده هغه ورته وایي باچا سلامت په دې پل چې تا یو سړی یو سپایي ودرولی نو دا کس یو دی موږ ډېر یو نو دا قطارونه جوړ شوي او دی چې موږ له دوه دوه لتې راکوي نو په هغې کې ډېر ټایم لګي نو تاسو مهرباني وکړئ دا کسان دوه کوي یا یې درې کوي چې زر زر لتې راکوي او کار ختمېږي او موږ خپل روزګار له ځو باچا سر له ټق ورکړله چې دا خلک خو دغه کېږي نه په دوی کې غیرت نه راځي دغه حساب زموږ د خلکو هم دی موږ داسې نه کوو چې مسلې حل وباسو خو موږ وایو بس کسان راپسې دوه کوي یا یې درې کوي او بله خبره دا ده چې دا دوه لتې نه وي اصل کې دا دوه ګوتې وي خو شرم دی که نه ما ګوتې نه شو